یوه خبره ډېره په شدت کېږي او جرنیل پرون نابغه ورځ بیا کړې ده مشرف هغه یې دا ویلي دي چې یاره پښتون قام مزاج دا دی چې دا په وینو خوشحالېږي د پښتون قام مزاج دا دی چې دا د بل بچي حلالوي د پښتون قام مزاج دا دی چې د قتلونو مزه ورکوي ځکه دوی ټول طالبان دي عزیزانو خلک اوبه خړوي او په هغه کې مایان نه شي زموږ بدنامي کوي موږ دا کوو دلته امریکن خلک به ناست دي که نه وي پریس والا به یې ناست نور خلک به یې ناست زه د محمود په حیثیت د تاریخ د طالب علم په حیثیت د جهان ټول عالمان ته دا چیلنج کوم افغان وطن له عامو نیولې تر اچکه دا زموږ تاریخي افغان وطن دی د دې ټول همسایګانو کې ډېر درانه همسایګان دي زموږ په سهیل کې شوروي اتحاد اوس هم پروت دی زموږ ښي لاس ته چین پروت دی زموږ کیڼ لاس ته فارس او عرب پراته دي زموږ په جنوب کې هندوستان دی د دنیا یو تاریخدان دي دا ثابته کړي چې په دا 3000 کاله کې هم کله افغان یا د ایران دپاره د روس استعمال شه یا د روس دپاره د چینانو خلاف استعمال شه یا د چین خلاف د فلاني خلاف استعمال شه یا یې یوه ورځ هم دهشتګردي وکړه د دنیا یو مورخ دا ثابته کړي پښتون افغان په ټول تاریخ کې نه دهشتګرد اوسېدلی دی او نه فرقه پرست اوسېدلی دا زموږ هسټري ده په دې موږ فخر کوو په دې به ټول جهان پوه کوو زموږ پښتون له زمانو موږ دا ښوونه شوې ده په دې موږ جهان خبرو موږ له هیڅ انسان څخه پر دې بنیاد کرکه نه کوو چې دی کومه ژبه وایي موږ له هیڅ انسان څخه پر دې بنیاد کرکه نه کوو چې دی سپین دی که سور دی موږ پر دې بنیاد د چا سره بدي نه کوو چې د پزه چیته ده که پزه جګه دی د کوم مذهب پیروکار دی د کور چیرې دی د کلی چیرې دی دی کومه جامه اغوندي دی کومه ژبه وایي زموږ دا ټول د بابا آدم علیه السلام او د حوا نه بچي ټول انسانان ګڼو او د هر انسان احترام دا زموږ د ټول افغان د ټول پښتانه دا موږ ته مور په غېږ کې راشوي نن خلک لګیا سوي دي خپلې بدماشۍ پر سپېڅلي پښتون افغان ولس باندې اچوي